اوښ چې سفر کوي چې ستړی سي طالبانو ورونو بیا چې سندرې ورته ووایې رسې غړنګې ورته وکړې نو اوښ کې طالبانو ډېر مستي راځي ټوله ستړیا یې له منځه ځي زه به یوه کیسه درته وکړم چې په خبره پوه شئ خیال علوم کې امام غزالي لیکلي دي و یو ورځ یو سړی و طالبانو ورونو داسې تېرېده سفر یې کو یو خان سړی و د ده خیمه کې هغه و څه ورته وایي دا خیمې کې یو سړی په زنجیرونو تړلی تک تور سړی نو دی چې ورغی د خیمې والا ته سړي ته ویلې وي زه مسافر مېلمه کوې مې وایي و مېلمه کومه راځه کښېنه چې کېناسته طالبانو ورونو چې ګوري یو سړی په زنجیرونو تړلی نو دا خیمې والا ته یې ویلې هغه خیمې والا باندې ووته د زنجیرونو باندې چې سړی تړلی ده ده ورته ویلې وي د ما بادار د مېلمه خبر مني خیر ده ته ورته وایي چې ما خوشي کړي هغه ورته ویلې صحیح ده دا خو اسانه ده زه به ورته یم چې ستا خوشي کړي چې بېرته راننوت نو هغه ورته ویلې چې دا غلام دې ولې بندي کړی دا خوشي هغه ورته ویلې چې زه د مېلمه خبر په مځکه نه غورځوم خوشي کوم یې خو ده ما سره ډېر ظلم کړی وی څه ظلم یې کړی وي د ما لس دانې اوښانې وې دا اوښانې د اتو ورځو مزل و ده په یوه ورځ کې را رسوي دی ډېر ښه غږ لري دا تورای دومره ښه غږ لري اوښ ته چې داسې ښې غړنګې وایې طالبانو داسې مزل را کوي که نه هغه بار پې باندې بار و دلته چې را ورسولې 9 دانې اوښانې ټولې مړې سوې یوه دانه چې دلته ناسته ده ډنګره پنګره دا هم د همغو نه به دا ژوندۍ پاتې سوې تر نن ټولې وځلي نو دا سړی ما ځکه بندي کړ نو دې سړي ویلې چې دا څه نادر سړی ده نو ورته ویلې زه خدای یوه دانه خو پاتې ده ته ورته وکړه خدای ورته ووایه چې لږ دې اوښې ته م غړنګه شروع کړي دی طالبانو چې اوښې ته خو غړنګه شروع کړله دا اوښه مسته سوله طالبانو دا هم له غرونو نه واوښتله په طالبانو د حدا اوښ ته دومره ډېر هغه کوي که نه تاسو طالبانو په دې باندې چې بحث وکړئ هغه رمه کې څه یې شرنګانه یې پکې اچولي دې په فلسفه باندې چې بحث وکړئ طالبانو سیر الکبیر وګورئ ما تاسو ته ویلي وو جهادونه وګورئ طالبانو که نه سیر الکبیر چې وګورئ دا شرنګانه طالبانو دې کې یوه ګټه دا ده چې ټولې رمې ته نشأت قوت ورکوي او ټوله رمه طالبانو داسې له ستړیا نه ساتي یوه ټنګ پړنګ چې څومره خوند کوي بله ورځ له مزار نه روانو کندوز ته راتللو داسې د یرګنک لار ورته وایي یو کوچي ته ورته اوسلو طالبانو مستې تیارې کړې وې که نه ماشاءالله خطرناکې مستې وې داسې خوند یې نو هلته موږ روان ولو سفر ته دلته دې کوچی دومره کلک سو بیخي لکه ټوپک یې چې راخیسته وی لکه بیخي رانه لاړ سي ما ته ویلي ما سره به یې وعده کوې چې یوه شپه راسره وکړي خیمه کې ورسره کېناستو دومره خوند یې وکړه طالبانو ورونو خو زوی مړ کې هلته بل چا سره وعده کړې وه چې دې خیمه کې م شپه کړې وای نو کوچیان خو هم ډېر مخلص خلک دي طالبانو نو دا د تحدا معنا ده طالبانو تحدا هغه غړنګې ته وایي د کوچیانو هغه چې اوښانو ته وي دلته تحدا دا معنا طلب د معارضې یو چا نه طلب د معارضې وکړي اوس په پښتو کې طالبانو دا اوس انګریزي لفظ را غالب سوی چیلنج ورته وایي یو سړی چیلنج کوي دا طالبانو انګریزي لفظ د ورک کوي دا تحدا ووایي تحدا څه معنا چیلنج څه معنا چا نه یو چا وایي پلانکي ته یې چیلنج ورکړی ما سره والیبال وکړه کرکټ وکړه او دا رسوه مناظرې چیلنج یې ورکړی طالبانو په عربي کې دې نه تعبیر کېږي تحدا فتحدا طلب د معارضې وکړه له چا نه فتحدا طلب د معارضې وکړه په چا باندې باقصر صورت په غوړکي صورت باندې من صوره له صورتونو د قرآن له چانه فتحدا طلب د معارضې وکړه په غوړکي صورت له صورتونو د قرآن چانه یې وکړه د طلب د معارضې مصاقع الخطبا سقع طالبانو دا د چرګ آواز ته ویل کېږي سقع طالبانو ورونو د چرګ آواز ته ویل کېږي اصل کې دلته طالبانو ورونو هغه بلیغ غږ ته ویل کېږي دلته طالبانو مراد ترنه بلیغانو حکیمان دي فتحدا باقصر صورت من صوره مصاقع الخطبا لغه بلیغو حکیمانو نه خطیبان هغه خطیبان چې په منبر خطبې وایي او ډېر حکیمان یي له هغوی نه یې غوښتنه وکړله دغه وړکی صورت سره تاسې معارضه وکئ چیلنج درکو تاسې له دې سره معارضه وکئ که نه تاسې له دې سره مقابله وکئ من عرب العربا لغه عربنا العربا چې هغه خالص عرب ول یعنی د خطیبان لغه بلیغو خطیبانو دی چا غ بلیغ خطیبان من عرب العربا لعربو کوم عربنا العربا چې خالص عرب ول هغوی ته وړاندیز وکړه چې تاسې څوک وکئ تاسې مناظره وکئ راسئ د قرآن غوندې مثل قرآن راوړئ من عرب العربا
فلم یجد به قدیرا پیدا نک پدی باندې قادر هیڅ څوک طالبانو داسې قادر پیدا نه کړي چې د ناطینا کل کوثر غوندې څوک جوړ کړي قرآن جوړ کړي چیلنج یې ورکړ تتحدى یا الله وکړله یا تتحدى رسول الله وکړله طالبانو ورونو فتحدى الله دا چیلنج ورکړ یا رسول الله سلام غلویو خطیبانو د خالصو عربو ته چیلنج ورکړ چې وړکۍ صورت خو تاسې هم جوړ کړئ فلم یجد به قدیرا هیڅ قادر پې پیدا نه کړ طالبانو ورونو دلته دوه خبرې واورئ فلم یجد به قدیرا یوه خبر دا د طالبانو ورونو قدیر خو صیغه د مبالغې ده نفی د مبالغې د طالبانو او که مبالغه په نفیه کې ده دلته که نفی د مبالغې سي دا معنی فلم یجد به قدیرا پیدا یې نه که پې باندې ډېر قادر پیدا نه که نفی د مبالغې د طالبانو ګوره او مبالغه کې دوه شیان وي خبر واورئ طالبانو یو اصلي فیل وي یو مبالغه په فیل کې وي طالبانو ورونو دوه شیان په مبالغې کې وي نو دلته مطلب داسې کېږي فلم یجد پیدا یې نه که به په د معارضې باندې څوک ډېر قادر پې پیدا نه کړي یعنې لږ قادران ستا خو همدا مطلب کېږي که خو اصل کې د صیغې د مبالغې مطلب خو همدا کېږي فلم یجد به قدیرا پیدا یې نه که پې باندې هغه ډېر قادر پې پیدا نه کړي چې ډېر قدرت یې درلوده یعنې لږ لږ قدرتونو والا خو ستا خدای مطلب کېږي طالبانو ورونو خو سوال د طالبانو که دلته د نفي د مبالغې سي طالبانو نو نفي د مبالغې خو دا معنی چې دلته نفي تنا د مبالغې سوې یعنې ګوره طالبانو قدیر دوه معناوي لري یو نفس قدرت یو مبالغه په قدرت کې دلته نفي طالبانو د چا سوې د مبالغې فی القدرت سوې ده نفس فعل خو ثابت ته طالبانو یعنې ډېر څوک نسته پکې ډېر قادر نسته د لږ قادران خو سته که نه چې لږ قدرت لري هغه خو سته که نه په معارضې باندې اما دلته نه اصل فعل سته نه مبالغه فعل سته ټول منفي ده طالبانو بیخي قادر نسته نه لږ قادر نه ډېر قادر بیخي څوک سته ده نه چې په دې معارضه وکړي نو طالبانو ورونو علامه قاضي زاده اپندي رحمه الله عنایت القاضي کې جواب داسې کړی دا طالبانو نفیه د مبالغې نه د طالبانو نفیه د مبالغې نه د طالبانو بلکې مبالغه د نفیه ده مبالغه په نفیه کې ده داسې مطلب فلم یجد به قدیرا پیدا یې نه که په د معارضې باندې بیخي قادر طالبانو یعنی لکه داسې قادر نسته ده بیخي قادر نسته ده طالبانو قادر نسته ده بیخي سته ده نه قادر بیخي سته ده نه قادر دلته طالبانو نفی د مبالغې نه ده طالبانو ورونو مبالغه پې نفیه ده دا نفیه څه ده طالبانو دا یې ډېره څو کړله بیخي نفیه کړل دا یو او یوه خبر دلته طالبانو بلم د سره واورئ او یا یوه خبر دا د طالبانو ورونو دا خو د قاضي زاده جواب ده یو جواب طالبانو هغه د عنایت القاضي جواب ده یو جواب طالبانو شیخ زاده کړی ده شیخ زاده داسې وایي وی طالبانو دا د فعیل صیغه ده مطلقا ټولې د مبالغې دپاره نه دي ګوري دې کې هغه صیغه د مبالغې دپاره ده چې هغه په هغه لفظ باندې وي څوک فعوله وزن باندې وي طالبانو فعوله عین مضموم وي طالبانو هغه فعیل په معنا د مبالغې باندې ده دا طالبانو دا لغه باب نه ده دا شیخ زاده وایي چې دا بیخي د مبالغې صیغه ده نه چې دغه اعتراض وارد سي دی طالبانو ورونو دوه فلم یجد به قدیرا قاضي زاده دا هغه څه ورته وایي رښتیا عنایت القاضي ملا طالبانو دلته یوه بله خبر کړې هغې خبرې مطلب داسې را تاسې خبر باندې ځان پوهې کوي د امام راغب اصفهاني نه یې نقل کړی طالبانو یو عالم دنیا کې تېر سوی امام راغب اصفهاني ورته وایي یو کتاب یې جوړ کړی کتاب المفردات ورته وایي هغه هم طالبانو د قرآن په مفرداتو بحث کوي هغه لیکلي چې د قدیر اطلاق بغیر د الله عز وجل نه په بل چا نه ده جایز د قدیر اطلاق له الله عز وجل نه بغیر په بل چا باندې نه ده جایز طالبانو امام قنوي را جګ سوی چې دا د بیضاوي بل محشي ده د په امام راغب اصفهاني باندې رد کړی ده دی وایي غیر د رحمان نه چې علماو لیکلي دي چې غیر د الله نه په بل چا باندې اطلاق نه کیږي طالبانو نور د الله کوم نومونه چې دي د هغوی اطلاق په چا باندې کیږي یو قسم اختلاف ته وایي طالبانو قاضي زاده وایي د قدیر اطلاق بغیر د الله نه په بل چا نه کیږي دی وایي امام قنوي چې غیر د الله د نوم د رحمان نه چې غیر الله نه بغیر په بل چا اطلاق نه کیږي د نورو نومونو د الله عز وجل لفظي اطلاق غیر د الله نه په بل چا باندې کیدی شي نو د قدیر اطلاق هم بغیر د الله نه په نورو باندې کیدلی شي